السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان د ټکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو، پر همدغه ویډیو کې تاسو ته د ویفول اپلیکیشن داسې څو معلومات، خوندور معلومات درکوم چې تاسو به ډېر ورته حیران شئ. یعنې مونږ اوس پیسې ورڅخه ویډرا کولی شو، یعنې ډېر انتظار مو کوو. مونږ اوس پیسې ورڅخه ویډرا کولی شو. څنګه ورڅخه ویډرا کوو، کوم کسان پیسې ورڅخه ویډرا کولی شي او کوم کسان ورڅخه پیسې نشي ویډرا کولی. نو پر همدغه ویډیو کې درته ټول سټپ بای سټپ معلومات درکوم. نو ملګرو، که چېرې تاسو دغه ځای کې دغه عواید تاسو ته ښکاري، یعنې دغه عواید تاسو ته تر اوسه پورې پر همدغه ځای ولاړ دي، یعنې مخ ته پرمختګ نه کوي، یعنې مونږ ته زیات ډالر نه راکوي. ولې نه راکوي؟ تاسو ته مې تېره ویډیو پرې جوړه کړې وه چې یوه میاشت بعد عواید ښکاري. اوس هغه ټیم را رسېدلی دی چې تاسو به وکولی شئ چې دغه عواید مونږ ته پاس شي، یعنې زیات شي، دغه عواید مونږ ته ښکاره شي چې تر 50 ډالرو زیات مونږ سره عواید شي. بیا مونږ ورڅخه ویډرا کولی شو. کوم کسان یې ورڅخه ویډرا کولی شي او کوم کسان یې ورڅخه نشي ویډرا کولی، پر همدغه ویډیو کې دا طریقه درته ښایم. ویډیو ما در سره سکیپ کوئ، تر پایه وګورئ چې ورڅخه پیدا واخلئ، دغه چانسونه درڅخه میس نشي. نو ملګرو، راځئ چې پر ویډیو پیل وکړو. مخکې له دې چې پر ویډیو باندې پیل وکړم، زما یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د څنګه د بیل نشان هم ورسره کېږئ چې هر نوټیفیکیشن در تاسو زر در رسیږي. او زما د ویفول اپلیکیشن کې مې کوم زما آی ډي نه وي فالو کړی، ریحان کینګ و در سره هم فالو کړئ. نو ملګرو، راځو پر همدغه طریقه باندې زه تاسو ته څو خبرې کوم. نو ملګرو، که چېرې تاسو پر همدغه ډیټ یعنې د تاریخ وګورئ، 2025 کال دی. که څو ملګرو تاسو کتلی شئ چې 2025 کال د شپږمې میاشتې 28 تاریخ دی، چېرته 29 او 30 چې چېرې اومه میاشت دی اول تاریخ چې نو مونږ ته به څنګه شي عواید ښکاره شي. که چېرته په شرط دی چې مونږ اکاونټونه مونیټایز کړي وي، یعنې خپل اکاونټ مې مونیټایز وي. که چېرته مونږ اکاونټونه نه وي مونیټایز، مونږ ته کوم تبلیغات چې مونږ کوو، یعنې کوم مارکیټینګ چې مونږ کوو، مونږ ته هیڅ پیدا نه کوي. هغه کسان چې اکاونټونه یې مونیټایز شوي دي، مازې 2 ورځې ورته صبر وکړئ، تاسو خپل اکاونټ ته یعنې اکاونټ څخه ویډرا کولی شئ، خپل موبایل ته یې ورڅخه لیږلی شئ. او هغه کسان چې بیا اکاونټونه یې مونیټایز شوي نه دي، هغه ماته پر واتساپ باندې یعنې میسیج کولی شئ چې تاسو ته زه بیا واتساپ نمبر ښایم چې همدغه ځای کې زما واتساپ نمبر موجود دی. او تاسو ته زه سوپر لایک درکړم د پیسې په مقابل کې چې تاسو د اکاونټونه مونیټایز شي. او هغه کسان چې اکاونټونه یې مونیټایز شي غواړي چې پیسې ورڅخه ویډرا کړي، یعنې خپل موبایل ته یې ایزلوټ کړي یا یې نغد ورڅخه واخلي، هغه کسان دې تشویش نه کوي. د هغو کسانو لپاره ما هم درته کار کړی دی. نو ملګرو، تاسو زما یوټیوب چینل چې کوم تاسو ګورئ ټکنیکل ریحان په نوم دی. نو ملګرو، دلته ما ویډیو پرې جوړه کړې ده، د باینانس ته داخل شئ، یعنې حساب جوړ کړه. تاسو به باینانس اکاونټ جوړ کړئ. تاسو باینانس اکاونټ جوړ کړئ، تاسو باینانس اکاونټ ته ډېر سمپل پیسې ورڅخه لیږلی شئ. او هغه کسان چې باینانس اکاونټ یې نه وي جوړ، یعنې 13 کلنۍ څخه عمر کم وي، هغه بیا باینانس اکاونټ نشي جوړولی ځکه چې ورته ویریفای کېږي نه. او هغه کسان چې باینانس اکاونټ نشي جوړولی یا باینانس اکاونټ جوړولی نشي یا پرې پوهېږي نه، هغه کسان بیا ما ته واتساپ ته میسیج وکړي، زه ورته باینانس خپله باینانس آی ډي ورکوم، ماته به دوی له ویفول څخه ماته ډالر ورسېنډ کړي، زه ورته ایزلوټ کوم او ورته نغد پیسې ورکوم. صحیح ده حال ملګری، چې هر ډول پیسې راڅخه غواړي زه بیا ورته مقابل کې لیږم، خو چې مونږ ته دا پیسې د ویفول څخه مونږ ته باینانس ته راورسېږي. صحیح ده ملګرو، نو هغه بیا مونږ دته څنګه کوو، پیسې ورکوو. نو دغه خبره ډېر کسانو پوښتنه کوله چې مونږ نه باینانس جوړ کړی دی، مونږ پیسې څنګه کوو، ویفول کې مونږ سره زیاتې دي. نو هغه کسان دې هېڅکله تشویش نه کوي، هغو لپاره ما دغه طریقه برابره کړې ده چې دوی بیا مونږ ته څنګه کولی شي، ما ته میسیج کولی شي، زه به د خپله باینانس آی ډي ورکړم، دوی به پکې څنګه کړي، پر همدغه ځای کې اډ کړي. نو تاسو کتلی شئ د قلم نشان باندې چې کلیک وکړئ، دا ځای کې به زما باینانس آی ډي اډ کړي او دغه مرحله به خپله ورته پاس کړي، دا کوم مشکل نه لري. او دا ځای کې کنټینیو بټن ورکوي او کنټینیو به یې کړي، مونږ ته به یې باینانس ته راسینډ کړي. کله چې مونږ ته باینانس ته ورسېږي، مونږ ورته نغد پیسې او یا ایزلوټ کوو موبایل ته ورته چې هر ډول دا پیسې غواړي. او زما د واتساپ نمبر کوم کسان چې اکاونټونه یې نه وي مونیټایز کړي، یعنې دوی په مشکلاتو کې دي، نه کسان پوره کولی شي او نه سوپر لایک پوره کولی شي، نو مونږ ورته سوپر لایک د پیسو په مقابل کول کوو. که چېرې دغه عکس ته تاسو راشئ، دغه عکس زما د ویډیو په اول سر کې درته ښکاره کړو، نو همدغه ځای باندې زما واتساپ نمبر شته. او که چېرته تاسو ته نه برېښدلو، نو تاسو ویفول اپلیکیشن ته راشئ، په سرچ کې ریحان کینګ و ورته سرچ کړئ او زما آی ډي به درته راخلاصه شي او سمپل همدغه ځای څخه واتساپ نمبر راخیستلی شئ. نو دا ځای کې ما واتساپ نمبر ورکړی دی، نو تاسو دې ځای څخه واتساپ ته ماته میسیج کولی شئ. نو هېڅ کسان دې تشویش نه کوي، هر ډول پوښتنه په ویفول کې لرئ ماته کمنټس کولی شئ او واتساپ کې راته میسیج کولی شئ، هر ډول پوښتنې جواب انشاءالله درکولی شم. او که پکې چېرته برلاسه یم، نو ملګرو که ویډیو مو خوښ وي، ویډیو ته در سره لایک ورکړئ، چینل مو که نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چاره.